مبارکباد ورکوم چې د پاکستان مسلمان ستا عزت وګټه، ستا د ناموس رسالت پټ کیه وګټه، ستا جامع محفوظه کړله. اوس به په پاکستان کې څوک هم ستا په جامه لاړې ټوکل خو څه کوي چې معمولي غوندې دوړه به هم ستا په پټ کې او په جامه څوک نه غورځوي. د پاکستان د مسلمان د طرف د مبارکي قبوله کا. وی مفتی صاحب لاړو د رسول الله مبارک مخکې د ټول پاکستان د مسلمان مبارکي وړې زیاتې وجاړه. دا کار مالا مولا اوس هم یاد ساته. اوس هم د مفتی محمود بچې مولانا فضل الرحمن دامت برکاتهم هم د هغې عقیدې تحفظ لا د پاکستان او د دنیا په ګوټ ګوټ کې سرګرم عمل دی انشاءالله. اوس هم الحمدلله عالمي مجلس ختم نبوت تحفظ ختم نبوت اغیم ځای په دا کانفرنسونه کوي او چې کوم ګډ کانفرنس د هغوی کېږي په پنجاب کې د هغې مهمان خصوصي قائد جمعیتي الحمدلله. او لګیا دي صاحب دا کافران او انګریزان او یهودیان هغوی وایي چې دې کې موږ ترمیم کوو. دا قادیانې کوشش کوو چې دا واپس په آیین او دستور لاندې مسلمان جوړ کړو او دی واپس په د کوشش او محنت په د آیین کو چې دستور نه دا صفا او باسو مې په قلاره کېنه ښه په اطمینان سره کېنه د غوږونو نه دا باته او باسا تر څو چې په مخ د ځمکه مسلمان موجود او بالخصوص د دیوبند بچي موجودي ستا پلار په دستور او په آیین کې دا ترمیم نشي کولی سبا وکې مړه به هم کې نو خلک به کفن له دوکان ته منډې وي مونږ په سر د پاسه ځان سره ګرځو. دا خبرې پکې نشته او انشاءالله الحمدلله موږ مسلمانان یو. زموږ اداري مسلمانان دي الحمدلله، زموږ پولیس مسلمانان دي الحمدلله، زموږ فوج مسلمان دي الحمدلله، زموږ افسران مسلمانان دي الحمدلله، زموږ د سکول استادان مسلمانان دي الحمدلله. نو او دا ټول په دې عقیده متفق دي الحمدلله. هر سړی چې نن حلف اخلي د دې آیین لاندې حلف اخلي، د ټولو د دې آیین لاندې حلف اخیستی. تر خط په شو لیکل اینجا بیا دلته راشه، د پارسي لپاره د اینجا معنی دلته، بیا معنی راشه. هغه د خط په شو لیکل اینجا بیا دلته راشه. د میټینګ راوغوښته ملګرو یې څه وکړم شاوې صاحب ځو که دا د کابل باچا د باندې ایمان راوړي به ټول کابل مخپل دی. بعضې ورته ویې ګورې پام کوه چې لاړ نه شي. ته نه ګورې ستا هغه خط یې درته واپس راولېږه او په هغې راته ولیږل اینجا بیا، بل خط یې نه دی رالېږلی چې دلته راشه. ګورې که لاړې اینجا ده نه جوړوي. هغه نه بیا چا تپوس وکړو وایي ده سر تا ورته څه وې؟ وایي مې چې خدای زما ګوتو له راوله نو داسې کار د سره کوم چې تر مرګه پورې او قیامته پورې به څوک بیا د پیغمبرۍ دعوه ونه. طالبان مونږ پورې خاندي د افغانیان طالبان وایي که تاسو په هندوپاک کې ګوره د پیغمبرۍ دعوه شوې ده. سړی د نه بچ لاړ وایي دلته خو یې څوک وکړي او مې تاسو کې مې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې. هغه به وایي لا اله الا الله احمد نور کابلي رسول الله. ویرا چې وی احمد نور کابلی رسول الله بس د افغانیان ورپسې شو او داسې کوتره کله کسیږه چې جوار د کوترې ماشین کې ورکې او ټوکړې ته وباسي. خطا په دې عقیده به زما ورونه مونږ ټینګ یو انشاءالله. او د دې عقیدې لاندې چې کوم ځای هم جلسه وي هغې کې به هم شرکت کوي انشاءالله. او د علماو په شا به هم ولاړ وي انشاءالله. کوم علما چې په اسمبلو کې هم دي د هغې په شا به هم ولاړ یو، ځکه هغه علما په اسمبلو کې دننه موږ له د دین او د اسلام دفاع کوي او چې څوک هم په دې عقیده غزار کوي د هغې دپاره سیسا پلای دیوار کې طرف کړی ہے انشاءالله. کوئی به انشاءالله که نه الله مو خوشحاله کړه، الله مبارکت نصیب. او آخر کې دا حدیث به ویم چې رسول الله مبارک فرمایي انا آخر الانبیاء، په ټولو پیغمبرانو کې اخیری، و مسجدی هذا آخر المساجد، او زما دا جومات چې مسجد نبوي دی دا اخیری هغه جومات چې د پیغمبر د لاس جوړ دی. بل پیغمبر به نه راځي چې هغه بل جومات جوړ. جوماتونه به جوړېږي خو د پیغمبر د لاس اخیری دقه جومات. دا زموږ عقیده ده. الله یې په دې عقیده زموږ ژوند او مرګ نصیب کړي او د رسول الله مبارک سفارش الله زموږ نصیب کړي او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه الله نصیب کړي او د اجتماع خدای قبوله کړي. و آخر دعوانا
ان الحمد لله رب العالمین. یو ځل درود شریف ټول وایو.